اوبه او روغتیا ته یې ګټې. دا چې څه وخت باید اوبه وڅښل شي له موږ سره اوسئ. دا خبره نن سبا د خلکو ترمنځ عامه ده چې د ډېرو اوبو څښل د روغتیا لپاره ګټه لري، خو دا هم مهمه ده چې باید کم وخت اوبه وڅښل شي چې روغتیا هم روغتیا ته ګټورې تمام شي. دلته یې در سره څو مهم وختونه شریکوو چې د روغتیا کارکوونکو په اړه یې خبرې کړي چې تاسو هم کولی شئ په دغه وخت کې اوبه وڅښئ. سهار وختي څېړونکي وایي کله چې له خوبه پورته شوئ مخکې تر دې چې څه وخورئ 2 ګیلاسه اوبه په نهاره وڅښئ. د څېړونکو په باور سهار وختي د اوبو څښل ستاسو جسم تازه ساتي او د معدې فعالیت هم ورسره ښه کیږي. له خوړو 30 دقیقې مخکې د غرمې یا ماښام تر خوړو لږ تر لږه نیم ساعت وړاندې د اوبو څښلو سره معده یو څه ډکېږي چې له امله انسان لږ خواړه خوري، خو دا چاره د وزن د کموالي ترڅنګ روغتیا ته هم نورې ډېرې ګټې لري. له لامبا کولو وړاندې د لامبا پر مهال د انسان د وینې فشار لوړیږي، خو که تر لامبا وړاندې اوبه وڅښل شي د لامبو پر وخت د وینې فشار نورمال وي. نو بل ځل مو پام وي چې تر لامبا وړاندې اوبه وڅښئ او د وینې د فشار د لوړېدو مخنیوی وکړئ. د ماښام او غرمنیو خوړو ترمنځ اوبه. د غرمنیو او شپنیو خوړو ترمنځ کابو 6 یا 7 ساعته وقفه راځي. که په دې وخت کې تاسو په مناسبه اندازه اوبه وڅښئ نو ورسره ستاسو د وجود اوبه پوره کیږي او معده مو هم ښه ډول فعالیت کوي. څېړونکي ټینګار کوي چې دا چاره ستاسو د معدې د ښه ساتلو ترڅنګ صحت ته هم نورې ګټې لري. د ماښامنۍ خوړو مخکې د شپې ډوډۍ تر خوړلو نیم ساعت مخکې باید اوبه وڅښل شي. دا چاره مو معده ارامه ساتي او خپل کار مو په ښه ډول ترسره کوئ. د څېړونکو په باور که چیرې تاسو د ورځې په اوږدو کې 8 ګیلاسه اوبه وڅښئ دا ځکه ډېره ښه خبره ده چې ستاسو د وجود ضروري اوبه پوره کوي. د شپې تر ویده کېدو مخکې روغتیایي کارکوونکي سپارښتنه کوي که تر ویده کېدو وړاندې 1 ګیلاس اوبه وڅښل شي د ګوزن یا فلج او د زړه د حملې په مخنیوي کې ډېره مرسته کولی شي.